ټیک ده دا اوکې ده سلانجه شو یار پیسې خو داسې کار کوم که نه هېڅه مړه دې مسافر ته به رنګ وکړم که نه داسې رنګ ها شیخه څنګه چل یار خیمه ته خی یاره یو خدمت و یار څه خدمت دی یار ای مړه څه ملګري مې را روان دي یاره اوس یې راته ټلیفون وکړو او پیسو ته مې لږ ضرورت دی یاره ما یې که لږې پیسې رسوي چې راله راکړې یاره لکه خپلې خو را سره نشته ده خو چا راله یو 100 روپۍ امانت در راکړي دي یا به درله درکړم بس زه حسین احمد درلېږم که نه هغه له به پیسې ورکړي ټیک ده لکه حسین احمد ښه زه حسین احمد راورېږه هله بیا زه ورکړم زه هسې م کور یم ځه اوکې ده مړه رور ګورې مهرباني به دي چې ګوره بیا یې راله پټۍ م راکړي ګورې مړه بېغمه شه سړیه ولې ته ما پېژنې نه د دې علاقې پښتون سړی یم مړه در به کم دله وبشي صحیح ده ځه اوکې ده السلام علیکم حسین احمده دې خوا راشه لږ یاره وای څوک داسې کار وکړه که نه مسافر ته مې رنګ وکړو هغه ته مې لږې د پیسو وویله هغه وایي چې څوک راولېږه بس ته ورشه چې پیسې دې راوړې ښه صحیح ده او څه ملګري را روان دي صحیح ده صحیح ده ځه وغږه یار چې معلومات ورته وکړو چې کوم ځای ته راورسېږه पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं هلکانو وایه کنه څنګه چل دی یار خیر دی شکر دی یاره دې ګرمۍ ډېره خوله نه ده اچولې ډېره ګرمي ده یار او که نه یار ګرمي ډېره زیاته ده ستاسو راته برګۍ ولې ګرځوي دا خو ستاسو د ډېر وخت نه دی یار دا خو زما نیکلی د کیسانه په دور کې دغه ورکړی و ایوارډ ورکړی و دا تبرګۍ په هغې کې خو دا دونه د کمال تبرګۍ ده که نه چې په دې تبرګۍ باندې ما ډېر مړي کړي دي چاته نه یم تاسو ته ویم د افریقې په ځنګل کې را روان یم یاره یو زمري را باندې راودانګل خو چې تبرګۍ ته مې لاس کو تاو مې کړه وته مړه چې په دې سر مې و که نه بیا پکې څه نه ویشتې راویشتې مې هلکه ویسه دا سړی خو ډېر خطرناک نه دی یار او که نه د برید مینې سازي به السلام علیکم وعلیکم السلام مسافره څنګه چل دی یار څنګه یاره ښه یې صحت کې ښه دی جوړې ولې مسافر ته خو ډېر په بد حال یار مړه یاره ویسه سار تللی وم او دا دی ماښام شو او قسم دی چې خولې رانه داسې وبهېدې لکه د اوبو مړه سمیع الله نه مې قرض پیسې ورکړې وې پردی امانت و او هغه ماته 2-3 ورځې ښولې وي او قسم مې دي ووایي چې مړې وس نه دی دونه یې مجبوره کړم چې هغه بل کس راپسې راځي قرآن و چې قرآنونه د دروغجن قرآنونه ورته کړم او ځان ته خلاص وم لکه مسافره څه ومنه یو کس راته معلوم دی اور په خوله کې وړی ګرځېدلی وایي که 10,000 روپۍ دي دا 15,000 روپۍ به تاسو له درکړم لږې خولې مې ایستې دي نورې به م دا 15,000 به زه بیا د اړې وکړم او هغه له به ورکړم خو دا 15,000 ترې راله راوالې مړه سترګې راته داسې کړي دي قرآن و چې که ورته مخامخ شم نو یا به ما خرابوي او یا بیا زه خرابوم خو زه لږ کمزوری غوندې یم که نه ځکه پسې تاسو بولم هلکه بس ماښام میلاو شو لاسي به دې وله بوځم صحیح ده اوکې ماښام ته به پسې ورکړم مسافره تا خو سیپنی لیدلی نه دی اوس به یې ته وینې چې څومره د غیرت نه ډک سړی دی او دا خو د تا 15,000 منې دي مړه چې په سلو کې ورته 20 روپۍ مو ونې که نه نو د اور لمبه ده راځه ما دقسې سړی په کار دی اورې و چې یو ګرمي و که نه السلام علیکم وعلیکم سلام سیپنه د لږ لږه مسله ده یار ما چې هرېږې وله کینې مسلې به حل شي کینه هلکه کینه دا مسلې سم نه دي ښه وایه که نه ملګري څه مسله ده ستا یاره رور له ما نه سمیع الله پیسې اخیستې وي د 2 ورځې په نیټه
او اوس یې نه راکوي زړه مې پسې شین شو چا راته سیپنې یاد کړی تاسو پسې راغلم بس صحیح ځای ته راغلی او صحیح ځای ته چا خولی هغه د هغه د ګس لاس کار دی وبشي یار دا وړې مسلې دي دا کارونه به کېږي خو هلکه خبره ده ورسره کړې ده دا شوړې موړې که نه او د هر څه مې ورسه کړې ده هلکه روغ څومره پیسې دې بندې دي یاره سیپنې 10,000 روپۍ دي او ما دا ویسته خبره کړې ده ما 15,000 روپۍ به سیپنې له ورکړم خو 15,000 نه 2,000 به درله درکړم خو زه را 3,000 ترې راله راواله راته ښکاري ډېرې خفه کړی یار خو داسې وکړه چې زه تبرګۍ کور کې ده هغه رالمه او ور به شو یاره سیپنې که زه در سره لاړم که نه نو لکه د ګولټي سپي مې پیچکونه لګولي خو زه یم چې ته پسې لاړ شې ته په خپله ژبه کې پوهېږې صحیح ده روغه ده بس بیا راسه داسې سړی ولېږه چې تش په نښې کې راته ته درسه نه بې فکره اوسه ښه بس اویس به سیپنې یې لاړ شي صحیح ده صحیح ده روغه ده زه ډنده په دې خبره ده کېنه سټیم په دې ونو پسې راشي که نه د ځان سره کس راوله او دا ونې راوت راشه مسلمانه دی که خو ډېر ښه شاک دی سم ځنګل کې جوړ شوی دی صحیح دی انشاءالله زه یو ورځ ورته وباسو وګورم او که نه په دې پسې څوک راوله ښه په دې ته وګوره पुष्पा पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं साला دا شنې کپړې چې دغه کس دي ده ده ته خو مړه ته برګۍ وښودل نه غواړي یو 2 ټنګه مې دې تېر کړی دی او په خپله باندې پیسې دنګئ راځئ لکه انځرم ډېر دغه شوی دی داسې هغه ونې دي ته دې ته وګوره دا ټولې مړاسې ځنګل کې جوړ شوی زه ورځ به ورته وباسو د خیره زه مشره تا لکه د مسافر دا پیسې ولې نه ورکې نه نو پیسې خو ما د مسافر نه اخیستې دي ستا زما سره سوې منه مشره هیڅ کدو کې دې نه پوهېږم خو مسافر له خپلې پیسې ورکړه نه نو لکه مسافر اوس په ما پسې اجرتیان راولي قسم مې دې په خدای مشره دا تبرګۍ زما سره یې په دې زه د لرګو نه دړې نه کوم د انسانانو نه دړې کوم واسې نه چې دلته کې د اوس ټوټې ټوټې کمه مسافر له خپلې پیسې ورکړه اول خو خبره واوره ما پیسې د مسافر نه اخیستې دي ستا زما سره سویمه ده مسافر پوه شه او زه پوه شه دا زما او د مسافر خپله مسله ده سیپنیا پیسې اوس هم سیوا کوه چې په څه کار راغلی هغه کار ورسره وکړه او پیسې ته اخلي چې ځو خانیه زه ستا ډایلاګ اورېدو نه یم راغلی چې په څه پسې راغلی مقصد پوره کوه پیسې راکوه پیسې ها نو لکه ته بدماشي کې او بالکل بس داسې وګڼه چې بدماشۍ له راغلی یم ته راوایه لکه دا موبایل او دې چوکۍ والې ته رینګ وکړه چوکۍ والې ته څه وي نو ته خو بدماشۍ له راغلی که نه اوس په پته ولګي چې بدماشي څه ته وایي ښه لکه رور مې دی مه کوه ته مړه دا هسې شو مې ورته ورانه راتلله هسې ډایلاګ یې مې درته کولې که نه مړه کټ که دا نه نه مړه پته به اوس ولګي ته خو راغلی بدماشیانې کې که نه ته خو غټ بدماشي روره خو دی او دی جوړې ته وګورې دی تبرګۍ لاس کې اوږد دی او دی له مې په دې ونو بوټو کې لاس کې که تورور نه وي مسافر له به زه خپلې پیسې رکشه مرداره ځینې ویلکان به راشو د ځان نه راته بدماشان جوړ کړې ته دې اوس خیال دی بس د داسې خلکو سره داسې پکار هم ده راځه مړه لکه سیپنیا تا خو ډېرې غټې ډوزې ایښتې وې زه به داسې وکړم ولته دې ورته مینتونه کول لیکن اوس څه مې کړی وی دا سر مې په وله راقپولی وې خو بس مړی قسمت به یې د مرګ نه و راغلی ګنې دا خو ما وجو تا خو ورته مینتونه کول تاسو په دې نه پوهېږئ دا جوړې قصې دي راځئ